سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ورور پوښتنه مې راخیسته. دا ورور وایي چې ما په کتابچه کې خپل میرمن ورکړې وه، ولې ماشومانو نومونه رانه پاتې شوي، یعنې ماشومان مې نه دي ورکړي په کتابچه کې. آیا زه کولی شم چې په اوپرا کې په انټرویو وخت کې ورته زه ووایم او دغه خپل ماشومان ور اضافه کړم؟ بالکل ته کولی شې ورور. ته ورته ویلی شې چې ما نه هیر شوي وي یا غلطي شوې وه یا خپل مشکل ورته بیانولی شي. د هر مشکل د وجې چې تا نه دغه د ماشومان نومونه هیر شوي. که څه هم دا لږ داسې سخته خبره ده چې یو چا نه عجبه خبره هم ده چې یو چا نه د خپلو ماشومانو نومونه هیر شي او دی په خپل کیس کتابچه کې ور اضافه نه کړي. خو بیا هم ته کولی شي چې د انټرویو په وخت کې ورته یادونه وکړي چې ما نه به کتابچه کې هیر شوي دي او ما کتابچه درلیږلې وه، نو بیا ما نه شو کولی. زه مجبور شم چې دلته په انټرویو کې تاسو ته ووایم. نو تاسو ورته ویلی شئ د خپلو ماشومانو نومونه، تاریخ تولدونه، ټول تفصیلات چې کوم دي هغه تاسو په انټرویو کې بالکل ورکولی شئ. دا امکان لري. که هر داسې کوم معلومات چې هغه ستاسو په اړه یي ضروري معلومات دي، نو هغه تاسو کولی شئ چې په انټرویو کې ورته ووایئ. که چیرې تاسو په کتابچه کې تاسو نه هیر شوی، تاسو نه یې لیکلی، نو تاسو کولی شئ چې دغه د انټرویو په ورځ ور اضافه کړئ او انټرویو په ورځ ورته تاسو ووایئ. دغه یو وجه د اکثرو ملګرو چې کوم افغانستان نه راځي هغو داسې کړي چې دوی په یو تاریخ تولد په کیس کتابچه کې لیږلی، بیا په انټرویو کې ورته هم ذکر نه یې کړی، نو بیا دوی په چې کومې فورمې هر کله دوی اسناد واخلي او افغانستان دپاره کومې فورمې راشي، هغوی دوی په دغو فورمو کې دوی بیا مختلف د دوی په نظر چې کوم صحیح هغه بیا دوی ولیکي چې کوم دوی کتابچه کې ورکړی د هغې نه دغه تاریخ تولد مختلف وي. نو دا یو غټ لامل دی چې بیا ستاسو افغانستان نه راځي. مقصد مې دا دی که کومه غلطي هغه باید تاسو حتما په انټرویو کې ورته ووایئ. که چیرې تاسو ورته ونه وایئ او بیا تاسو په خپله هغه فورمه چې کوم تاسو افغانستان لپاره لیږئ هغې کې لیکئ بغیر د ویلو نه، نو بیا ستاسو افغانستان نه راځي او دا بیا ستاسو نوم نه صحیح کېږي. نو تاسو دا خبره ډېره ضروري ده، دا خبره ذهن کې وساتئ چې تاسو ورته خامخا په انټرویو کې ذکر کوئ. دغه یو واحد ځای دی چې تاسو خپل هغه کومه غلطي کړي هغه تاسو صحیح کولی شئ. مننه ملګرو. که کوم ورور پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته جواب درکړم. ویډیو همدومره وه. په مخه